زه د غیوان لا دا خبره واضحه کول غواړم چې ولته کم د سکیورټي فورس ولا پروته دي په تیرو کې کله به د تیرو په خلکو باندې کرفیو لګاوله کله به د تیرو په خلکو باندې راشن سپلای بندوله کله به کولیټر ډیمیج کېدل چې پاکي به مشمولان زنانا په کورونو باندې به ماټر ورځېدې په کورونو باندې به ډرون کېدې بې ګناه خلک به چې کوم دی شهیدان کېدل د خلک دومره مجبوره کړ چې په آخري کې سکیورټي فورسز لکه څنګه اپوزیشن لیډر ویل درې کوېشنې د تیرو خلکو له کېښوې پهله کوېشن یې ورته دا کېښو چې یا به چې کوم دی امن لښکار جوړاوو یا د خلکو وبوسو او یا نقل مکاني وکړو خلک دومره مجبوره شو چې بیا کما 24 رکنی کمیټي جوړه شوې وه د هغې د IGFC سره د کور کمانډر سره او په تیرو کې چې کم بریګیډ دی کم بریګیډیر دی 57 جرګې یې سره شوي دي 57 جرګې د سکیورټي فورس سره شوي دي اخري خلک دومره مجبوره کړ تنګ یې کړ چې هغو له به چې کوم راشن نه میلېدو د هغو په سکول په مدرسه باندې به چې کوم دی کووډ کاپټر نه چې کوم دی حمله کېده ماټر به غورځېدو روزانه به د زخمیانو د HMC او چې کوم د KTH او لارج په دا کې به د ماشومانو پروته وو دا خلک چې اوس د تیرو نه کم راوځي دا یې په زور زبردستۍ د ډانډې په زور یې دا خلک بهر کړ نن څه فیډرل حکومت پریس ریلیز چلوي چې موږ خو خلکو له نه دي ویلي دا خو 24 رکنی کمیټي دا فیصله کړې وه سپیکر صاحب د طلال چودھری د خواجہ آصف د اتاتاڑ د اسمبلی په فلور باندې سپیچ موجوده دی چې ویلي چې هم کریں گے آپریشن هم کریں گے نن څه یې چې موږ له خو پته نشته موږ خو د خلک نه ربوسو او بیا د یوې ادارې ترجمان DGSPR صاحب په پریس کانفرنس کې څه ویل कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है हम करेंगे और आर्मी फेडरल के मातख्त इदारा है और बया چې کوم نه دا الزام لګولو چې تحریک انصاف نه علاوه څومره پارټي دي دا د اپریشن حمایتي دي تحریک انصاف چې کوم دی سہولتکاری کوي صوبایي حکومت د دهشتګردو سہولتکاری کوي مونږ د دهشتګردو سہولتکار نه یو مونږ د دهشتګردۍ خلاف یو خو تو چې کوم د میکانیزم دی تو چې کومه پالیسي دی دغه پالیسي سره مونږ اختلاف دی لکه څنګه چیف منسټر په خپل تقریر کې وویل چې 22 ته ملټري غاټ اپریشن وکړي 14575 IBO انټيليجنس بیس اپریشن هغه باوجود چې کوم د دهشتګردي کم نه شو زیاته شو دا د موناکو مینلو دا د تو د پالیسي نه کومیدو چې ته د بند کمرو فیصله په داخل کو باندې مسلط کوي په کور دی چې سیاسي مذهبي جماعتونه صوبایي حکومت پارلیمنټریان سټیک هولډر په اعتماد کې وخلې او ته پالیسي جوړه کې او پابند مزالو کې سپیکر صاحب کله چې د خلک په زور زبردستۍ بې دخله یې کړ او راوتل قوم د مو دی انتخابي خلکام د مو دو ابایي حلقام هم دو و د وزیر اعلی خیبر پختونخوا ما ابایي حلقه دو د قوم د مونږ دی د قوم خو مونږ داسې نه شو پرېښوی ته به ورسره ظلم کوې ته به یې په زور زبردستۍ د ډانډې په زور د کلیو نربوسې زه د قوم د چا سرې له پرېږدم ماشومان
زنونا مشرون سخت سوړه په وورو کې زه خو دا پرېښوی نشم کوم خو د مو نه دی نو آیا د مو دا صوبایي حکومت و د مونږ دا ذمهواري جوړېږي چې دا خلک فیسیلیټیټ کړو د دغو فیسیلیټیشن وکړو دغو له ټرانسپورټ ورکړو مونږ خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خبره دا کړې وو چې په دا خیبر پښتونخوا کې زه میلیټري اپریشن نه منم هغې باوجود د دغه اسمبلۍ په فلور باندې د خیبر پښتونخوا یوه غاټه لویه جرګه وشوه چې هغه د توپ سپیکر صاحب د توپ په قیادت کې وشوه او پاکې چې کوم دی دا خبره وشوه چې په دا سیمه او په دا خوره به نور میلیټري اپریشن نه کیږي مونږ د دغه شي مخالفت وکړو هغې باوجود د ما قوم په سخت سړک کې په وورو کې په زور زبردستي راشنې په بند کی کرفي په ولګوي بازور وته بند کی خلک پیچې تاسي تر دا ظلم او دا جبر چې روان وي د دغه تنګېدو مقصد دا و چې دا خلک ووځي دا خلک په دا سړک کې وخت کړل او بله ورځ 200 ګوډي دا په وورو کې پسو شوي وو د شپې په 11 بجې باندې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په ډایرکشن باندې 2 صوبایي وزیران او وسرازه مونږ تیروله تللي یو بارون شروع وو وورم شروع وه مونږ ځون رسولی دی سره د مشیندرې سره د ریسکیو ټیمونو مونږ چې کوم د ریسکیو کړي دي فوډ هم د ځان سره وړی وو خلکو له هم فوډ ورسولو ګوډ هم چې کوم دی د ریسکیو په ګوډو پورې ټوچین کړه ګوډ یې مروخ کړل لیار هم کلو وکړه مشیندري هم به ولې وه نو دا د مونږ ذمهواري ده به انشاءالله مونږ کوو دا د مونږ قوم دی خو زه دا یم چې د فیډرل ګورنمنټ د مو سره د میرانې مور سلوک څه کوي آیا د دغه ریاست دی پوره د مو د قبایلو قرباني نشته آیا دغه مل پازو د دو کې د مو مشرونو کردار نه و آیا د 77 سال د بارډر بغیر تنخو د چا ساتلی دی دغو قبایلو ساتلی دی نن چې په مو باندې سخت وخت راغلو تو فیډرل ادارې چېرته دي یو طرف له دې بېکوره کړم په زور در وخت کم د کور نه در وخت کم بل طرف له ان ډي ایم اے چېرته ده فیډرل ادارې چېرته دي یو این چېرته دی چې د هغې اجازات چې کوم دی یو این سی آر چېرته دی ارګنایزیشن چېرته دي تو چې کوم دی یو پریس کانفرنس چېرته دی چې دغو خلکو سره د همدردۍ اظهار وکړي د هغې باوجود د کورونو نه مې وباسې بېدخله دې کړم طبیعي هم دې مه وکړه ماشومان هم دې وورو کې مړه شول زنونه هم مړې شوې او بیا چې کوم دی بیان وچلوې چې مونږ چې کوم دی نه کلمکني خلکو نه کوو مونږ اپریشن نه کوو دا په خیبر پښتونخوا په قبایلو پورې خندو چې فیډرل ګورنمنټ یې کوي د میرانې مور په نظر ورته کسي پکار دی چې لکه څنګه په دا ملک کې نورو لا په کم نظر کسي پکار دی چې د شفقت په نظر ورته وګسي په دا قبایلو باندې د شفقت لوس کیږي مونږ مې دغه ملک دپاره قرباني کړي دي همیشه هم چې کوم دی د پاکستان زنده باد چیغه ولیدو مهرباني دې وشي چې دا په دا شي باندې نظرثاني وشي چې د موږ سره کومه پالیسي روانه کړې وه سپیکر صاحب اپوزیشن لیډر یوه خبره وکړه و دا نه مخکې دلته 2 ترکالي دي یوه ترکالی نوخار دو او یوه ترکاله افغانۍ دو چې دغو همیشه د موږ د قبایلو په افریدو پورې چې کوم الزامات لګولي دي کله ورته د سمګلر یې کله ورته دهشتګرد یې سپیکر صاحب چې دا کومې کاډې روانې دي په زړو شلېدلیو کپړو کې د خلک روان دي په موږ به یې الزامات لګول چې دا ټول سمګلران دي دلته منشیات کېږي په کومه علاقه کې چې منشیات کېږي ویلته 3 چاته بنګلې وي ویلته چې کوم دی محلې وي د مو خلک کچا کورونه پرېږدي د هغو نرسي په شلېدلیو څپلو کې په شلېدلیو کپړو کې په شلېدلیو چپلو کې و ته په موږ باندې دا الزامات لګول چې ویلته چې کوم دی منشیات کېږي دا منشیات فروش دي د ټولې قبایلو کې توهین به یې کولو د ټولو افریدو توهین به یې کولو نو زه دا یم چې که هغه د نوخار ترکاله او که هغه افغانۍ ترکاله
په د خپلو خبرو د قوم نه معافي وغواړي. تو سره شوی مو د قوم حالاتو کیسه چې په دا حالاتو کې هغه په کم سچویشن کې په کم تکلیف کې دی د خلکو سره چې پیسې وي یا سمګلرون وي هغه محلات وي هغه په جونګړو کې نه اوسېږي په جمپړو کې نه اوسېږي هغه چې کم دی یو ډېره غټ سرمایه دوره خلک وي خو تاسو که د تیرو خلکو کتل نو زیان چې پاکستان کې ټول نه غریبه خطه چې کومه ده هغه به د تیرو خطه وي چې په تیرو کې انتهایی غریبان خلک اوسېږي ډېر مجبوره خلک اوسېږي چې ولته نه کوربوري مواقع شته ولته نه دیاړي شته ولته نه کارخانه شته خلک خپل خال چې کم دی خپله ذمهداره کوي او په ذمهداره باندې ځان سوتي. زه په اخره کې یو ځلې بیا د هغو خلکو نه دا مطالبه کوم چې د اتوار په ورځ باندې قبایلي جرګه یو طرف له د بېکوره کړم او ودې وخت کم ودې شرمولم ماشومان مې په غورو کې مړه شول او بل طرف له یې چې دا نقل مکاني مونږ ورته نه دي ویلي دا پرېشر مونږ نه کوو. اتوار په ورځ باندې به انشاءالله د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په قیادت کې د ټولو افریدو جرګانو چې د اتوار په ورځ پرې دا بیان واپس ونخلي انشاءالله چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په قیادت کې به دا خلک واپس تیروله بوزو مونږ به انشاءالله وزیر اعلی خیبر پښتونخوا به مخکې وي زه به پسې وم چې دا کم خلک یې متاثرین کړي دي دا به انشاءالله مونږ سره وي دا به انشاءالله مونږ واپس بوزو. ډېره مهرباني ډېره مننه.